د لایزال څښتن جل جلاله په ستر نامه هر څه نه مخکې تاسو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او د تېر اختر په مناسبت مبارکي درته وایم او ټوله ژوند اختر غوندې د خوښیو ډک درته غواړم. غواړم د غونډې په دې برخه کښې د سپورټ په اړه مقاله درته وړاندې کړم، البته چې یوه برخه به یې د سپورټ او د مهاجرت د تړاو په اړه وي. لومړی د سپورټ معنا او تاریخ. د سپورټ معنا: د سپورټ کلمه د فرانسوي ژبې د دسپو د کلمې څخه یوه تشکیله شوې کلمه ده چې په پښتو یې معنا ده د تفریح وخت او همدارنګه کولی شي د ښورولو معنا هم ورته ورکړو. د سپورټ تاریخ: په پخوا وختونو کښې د نړۍ ټولو خلکو او په ځانګړې توګه سره د یونان پخوانیو اوسېدونکو د سپورټ سره خورا ډېره علاقه درلودله. د دې علاقې سبب و چې د میلاد څخه مخکې په 986 کال کښې د درواغو بمونو د غورځولو، د ځغستا، د ګیډې ایستنې او بوکسینګ المپیکي لوبې په لومړي ځل سره ترسره شوې. نوموړې لوبې یوه مذهبي بڼه درلودله او فقط یې یوه ورځ په بر کښې نیول او په لوبې کښې یوازې نارینه وو ونډه درلودله. خو د وخت په تېرېدو سره د هغه وخت امپراتور په دې لوبو په دې بندیز ولګوي چې دا لوبې به بېدیني رامنځته کړي. د هغه څخه وروسته د ریشنالیزم دوره رامنځته شوه په 18مه پېړۍ کښې. د دې پېړۍ یوه مشهوره نامتو فرانسوی فیلسوف ډیسکارتس و. هغه په دې عقیده و چې علم د انسان د پوره منطق، شعور او عقل په نتیجه کښې رامنځته کېدای شي. خو نوموړي ته بدني روزنه دونه مهمه نه ښکاره کېده. د ډیسکارتس د دغې نوې نظریې په نتیجه کښې د ریشنالیزم دوره رامنځته شوه. خو په عمومي توګه سره خلکو د بدني روزنې ته پرمختګ لپاره هڅې کولې او فکر یې کاوه چې د بدن کوم بندونه کوم حرکات رامنځته کوي. په دې نتیجه کښې هم په دغه زمانه کښې بعضې طبیعي حرکات هم کشف شوه د سپورټ په ډګر. د دې څخه وروسته د نیچرلیزم دوره وه په 18مه پېړۍ کښې. د دې دورې یو مشهوره لیکوال سویزرلنډی او فرانسوی فیلسوف روسو و. روسو د ریشنالیزم دوره نه منله او یوه بله نظریه درلودله. هغه په دې عقیده و چې حس او تصور ته باید زیاته توجه وشي. د روسو په نظر بدني روزنه یا سپورټ ډېر مهم و او د دغو نویو نظریو په نتیجه کښې یې د نیچرلیزم دوره رامنځته کړه. د بدني روزنې په ډګر په دې دوره کښې د ریشنالیزم دورې سره په پرتله نوي بل شان او طبیعي حرکات رامنځته شوه او همداشان د ماشومانو و بدني روزنې ته ډېر پام واوښت. د 18مې پېړۍ په 2مه نیمایي کښې سپورټ په ښوونځیو کښې ځان ته ځای خپل کړ او خلک په دې عقیده وه چې په دې توګه سره ښوونځي د ماشومانو تر سترګو ښه وایسي. په 1993 کال کښې ګوتسموس چې د سپورټ د پلار په نامه سره هم مشهوره دی، هغه په دې عقیده و چې د یوه کمزوره انسان ذهن او ذهني پراختیا هم کمزوره وي. نوموړي د ګیمناستیک فور د یوګند په نامه یو اثر ولیکئ چې پښتو معنا یې ده د سپورټ د ځوانانو دپاره. د دې اثر د لیکلو په نتیجه کښې د ټوله جرمني په ټولو مکتبونو کښې د سپورټ وساعت ځای ورکول شو. دا چې په هغه وخت کښې د تنکي ځوانانو نیمایي برخه ماشومان د 10 کلنۍ څخه مخکې د کمزورۍ له کبله له منځه تلل، خپل ژوند یې د لاس ورکوي. نو خلکو ته بدني روزنه ډېره مهمه وه او په دې ډګر کښې نور هم پرمختګونه وکړه. همدارنګه د دې څخه وروسته په ټوله نړۍ کښې د بدني روزنه شاخونه وغځېدل او په ورځني ژوند کښې ډېر زیات ارزښت پیدا کړ. دوهم سپورټ د اسلام د نظر. سپورټ د اسلام د نظر پر 2 برخو ویشل کېږي. لومړی سپورټ د تفریح په موخه او دوهم سپورټ د اړتیا لپاره. د قاموس الفقه په نامه د کتاب د 4م جلد په 508مه صفحه کښې نوشته دي چې سپورټ د تفریح په موخه هغه وخت جایز دی چې شرطونه یې پر ځای کړل شي. دا په دې خاطر چې تفریح په انسان کښې یو قسم فطرتي غوښتنه ده، خو اسلام هیڅکله پر انسان داسې یو بندیز نه لګوي چې په هغه کښې فطرتي غوښتنه ترسره شوې نه وي.
د سپورټ د تفریح په موخه د ترسره کولو لپاره باید 5 شرطونه پر ځای کړل شي. اول شرط دی عورت باید پټ وي، د نارینه عورت د نامه څخه تر زنګنو پورې. دوهم د ښځو او نرو د سپورټ ځای باید جلا وي او ښځې باید په حجاب کښې وي. دریم سپورټ باید دومره اوږدمهالی نه وي چې د یو کس د مقصودي کار خنډ وګرځي. څلورم سپورټ باید د حرامو کارونو له لارې ترسره نه شي لکه خمار، شطرنج او داسې نور. پنځم د سپورټ په جریان کښې باید هېڅ چا ته زیان ونه رسېږي. دوهمه برخه د سپورټ د اړتیا لپاره د نیلوتا په نامه د یوه کتاب د 8 جلد په 2 صفحه کښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په یوه حدیث شریف روایت کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی المسابقة علی الاقدام. د دې حدیث شریف څخه دا په ثبات رسول شوی ده چې سپورټ د اړتیا لپاره پر 3 برخو ویشل شوی دي. اول حرام، دوهم مکروه، دریم جایز. حرام سپورټ هغه سپورټ ته ویل کېږي چې پر هغه باندې خمار کېږي او یا د ښځو او نارینه‌و ترمنځ وي. مکروه سپورټ هغه سپورټ ته ویل کېږي چې په هغه کښې کبیره ګناهونه نه وي بلکې ځینې مکروه کارونه پکښې ترسره کېږي لکه ورقې کول، بې ضرورته ګیم کول، البته چې خمار یې نه وي بندېږي. دریم جایز سپورټ. جایز سپورټ هغه سپورټ ته ویل کېږي چې د ناروغۍ یا درملنې لپاره ګټه ترې اخیستل کېږي او یا د یوه اسلامي هېواد د وګړو د دفاع لپاره ګټه ترې اخیستل کېږي. همداراز دا سپورټ جایز سپورټ هغه وخت جایز دی چې پکښې غیر شرعي کارونه نه شي ترسره. حتی که نوموړی سپورټ په پاک نیت سره ترسره شي نو کوونکی یې ثوابونه هم ګټي. دریم د سپورټ ګټې او تاوانونه. که چیرې په لوړه سطحه سره د سپورټ په اړه معلومات وپلټو نو د مخه د دې چې د سپورټ د ټولو ګټو څخه خبر شوي نو زیات وخت به مو تېر شوی وي. خو بعضې مهمې ګټې یې په دې ډول دي. لومړی د بدن وزن او مقاومت. دوهم غښتلې عضلې چې انسان کولی شي ډېر کارونه ترسره کړي او تکړه سرعت ولري. دریم د ښه سپورټ په نتیجه کښې زیات عمر. مثال په 1931 کال کښې د امریکا په متحده ایالاتو کښې په اوسط ډول د ژوند اټکل شوې موده 49 کاله وه، خو د 20مې پېړۍ په پای کښې نوموړې موده 78 کالو ته ورسېده. د دې څخه دا څرګندېږي چې د سپورټ د ښو امکاناتو له امله انسان کولی شي چې ډېر عمر ژوند وکړي. پنځم دماغي هوسایي. د انسان دماغ د انسان په بدن کښې یو د ډېر مهمو برخو څخه ګڼل کېږي ځکه چې دماغ یا اعصاب دي چې هر څه اداره کوي. نو کله چې دماغ هوسا وي انسان خپله هم هوسا وي او کولی شي د هر شي په باره کښې په ارام او صحیح توګه سره فیصله وکړي، فکر وکړي. کله چې په صحیح توګه سره فکر وسو نو ویلی سو چې د شخړو د رامنځته کېدو مخنیوی مو وکړ. بعضې تاوانونه یې سپورټ د ډېرو مثبتو اړخو تر څنګ ځینې منفي اړخونه هم لري. منفي اړخ یې د نه احتیاط پر مهال انسان ته زیان رسوي لکه په فوټبال، کراټه، تایکوندو یا ځینو نورو سپورټونو کې د لاس، پښې یا بدن د نورو غړو زخمي کېدل یا ماتېدل. څلورم سپورټ او افغانستان. له بده مرغه په افغانستان کښې د 3 لسیزو جګړې د نورو چارو غوندې د سپورټ د پرمختګ مخه هم نیولې ده. دا چې زیاتره خلک خوشحاله دي چې فقط او فقط د یوې ورځې ډوډۍ پیدا کړي او ځان ښه وساتي نو به خلک هېڅکله سپورټ ونه کړي. او همدارنګه په افغانستان کښې خراب امنیتي وضع لوبغاړي دې ته نه پرېږدي چې هغه په خلاص زړه سره لوبې ترسره کړي. ویل کېږي دا چې افغانان امکانات نه لري نو افغانانو د سپورټ په ډګر پرمختګ نه دی کړی. خو پوښتنه دا ده چې د هغو افغانانو سره چې د نړۍ په سطحه یې لوبې کړي دي لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نو ولې د هغوی سره د مور او میرې سلوک کېږي او یا آیا هغوی ته پوره د یوې میاشتې د خرڅ معاش ورکول شوی دی؟ نه. د افغانانو د مشهورو او پرمختللو سپورټمینانو د نه نازولو په نتیجه کښې افغانستان کېدای شي بعض تاوانونو سره مخ شي. که چیرې لوبغاړی خوابدي شي نو هغه افغانستان پرېږدي او د بهرني هېوادونو سره یو ځای کېږي. که
افغان لوبغاړي د بهرني هېواد سره یو ځای سي نو دا په دې معنا ده چې افغان د یو بل په ګټه کار کوي او له امله یې د بهرني هېوادونو مشهوره کیږي د سپورټ په ډګر په داسې حال کښې چې د افغانستان نوم به نور هم د سپورټ په ډګر خام پاتې وي نو باید د افغانستان لوبغاړي ډېر ونازوو پنځم افغانستان او اوسني افغان لوبغاړي په افغانستان کښې بعض لوبغاړي شته چې د افغانستان نوم یې د نړۍ د سپورټ په لیست کښې ساتلی دي او په دې لاره کښې نورې هم خپلې هلې ځلې کوي د بېلګې په توګه سره د کرکټ ملي لوبډله او یا د تایکوندو اتحادیه یادولی سو چې په ډېر کم وخت کښې یې زیاتې لاسته راوړنې کړي دي د افغانستان د کرکټ اتحادیه په 1995 زېږدیز کال کښې منځته راغلې ده په 2001 زېږدیز کال کښې د نړیوالې کرکټ ټولنې سره شامله شوه او همدارنګه د 2003 زېږدیز کال راهیسې د اسیا د کرکټ د ټولنې سره هم ونډه لري تایکوندو همداشان روح الله نیکپای چې ډېر خلک به یې د نامه سره اشنا یي نیکپای د 2008 زېږدیز کال د اولمپیکي لوبو د تایکوندو ژړ مډال وګاټه چې په نتیجه کښې د افغانستان نوم په اولمپیکي لوبو کښې بیا رانوی شو شپږم د افغانستان سپورټونه په افغانستان کښې د بېلابېلو مشهورو سپورټونو لکه فوټبال باسکټبال او بعضې نور د دې سره تر څنګ افغانستان خپل خاص سپورټونه هم لري لکه وزلوبه وزلوبه د آسانو په مرسته سره ترسره کېږي او لکه څنګه چې تاسو په دغه عکس کې هم وینئ دغه د سټار چیرې چې سټاډیم شته دلته یې شروع کوي او همداسې یوه دوره وهي هغه څوک نامي دی چې اول په آ کې پونټ ترلاسه کړي او بیا په ا کې او ګټونکی هغه یو دی چې تر ټولو مخکې د بوزې سره په دغه ا ته ځان ورسوي بعضې نور سپورټونه چې په افغانستان کښې ترسره کېږي غیږه ایستل دي چې ډېر ورسره اشنا یي ډبره غورځول توپ ډنډه او داسې نور کله کله ویل کېږي چې د توپ ډنډې څخه د کرکټ لوبه رامنځته شوې ده چې اوس یوه نړیواله مشهوره ده خو بعضې خلک د دې حقیقت سره نه دي یو اووم سپورټ او مهاجرات لکه څنګه چې دا غونډه هم د مهاجرت په اړه ده همدارنګه د سپورټ هغه اړخ غواړم تاسو ته وښیم چې په مهاجرت پورې اړه لري د مهاجرو او یا د وطن څخه د مسافرانو لپاره سپورټ زیات مهم په دې ګڼل کېږي چې هغه څوک چې په پردي ملک کښې شپې او ورځې سبا کوي هغه باید ځان ته مصروفیت پیدا کړي څو په بدو لارو روان نه شي د سپورټ په ډګر د افغانستان کم پرمختګ د افغان مهاجرینو لپاره بدې اغېزې لري دا چې وزلوبه او یا نور د افغانستان سپورټونه مشهوره سوي نه دي نو ټول هغه افغان مهاجرین چې په بهرني ملکونو کښې زېږېدلي دي او یا لوی سوي دي همدلته په هالند او نورو ملکونو کښې هغوی د افغانستان سپورټونه نه پېژني همدارنګه بعض هغه ماشومان چې دلته په هالند کښې پیدا سوي دي زه فکر نه کوم چې هغوی د وزلوبه وپېژني چې دا د افغانستان مشهور سپورټ دی دا د افغانستان د سپورټ په ډګر د کم پرمختګ نتیجه ده سپورټ نه یوازې دا چې چاته بدني غښتلتیا وربخښي بلکې انسان ته ذهني ځیرکتیا هم ورکوي نو پکار ده چې ټول افغان مهاجرین چې د دې امکاناتو څخه په صحیح توګه سره ګټه واخلي او افغان مهاجرین چې په بېلابېلو بهرني ملکونو کښې اوسېږي د سپورټ و لوړو مسابقو ته د لارموندنې څخه وروسته افغانستان نه هېروي بعضې خلک شته چې دلته ځان ورسوي نور د هالند په ګټه او د هالند په نامه سره لوبې ترسره کوي خو افغانستان باید هېر نه کړي او دا د ټولو افغانانو فرضي وظیفه ده چې هېواد افغانستان خپل کور وبولي د استاد الرشاد بینوا صاحب د استاد الرشاد بینوا صاحب یو بیت دې موضوع ته ورته بیت هغه وایي ځان چې سم د سیال په شان کړه ځان چې سم د سیال په شان کړه یا بدل نوم د افغان کړه توجه ډېر